په زابل ولایت کې د جلدک سیمه ده او دې ته د کشاڼو مانده وایي. ښایسته اوبه په د مانده کې روانې دي. نو موږ دلته ودرېدو احتمال زه به دلته ویډیو شروع کړم. دا ګوره دا ښه ساحه ده بارانو. دا هم داسې ځایونه دي لکه باد سره لرو. دغه عجبه جالبه درخته ده. ښې مور واچوو نجیب جان پیاز سره سو. دا ګوره څونه پخوانۍ وله ده داسې ښایسته د ملکو شلومبې دي. اوس زه داسې لوکسې شلومبې درته یارې کړم. ښکاره کړه خانزار تو دا غاله. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ویډیو دی خاص ډالۍ امید خان ته. داسې ښایسته اوبه کې را روانې دي. نو ډېر دوستانو ته مې ور وښوی مالکه بیا راځئ. کوم کالي اغوستي دي ټوله شانس ما ده ورسره یو شی درته وګوره. ټلیفون یو شی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او دا د اختر شپې او ورځې به هم په خیر در باندې تېرېږي. د اختر دومه ورځ ده، البته د لوی اختر. نو دا چې موږ تېره ورځ وغږېدو تاسو ته مې ویډیو جوړه کړه چې موږ پلان برابروو چې کومې خوا ته ځو. هغه نو چې موږ هر څونه وغږېدو، هر څونه بحثونه مو پر وکړله، خبرې مو وکړې، نو فاینل یوې نتیجې ته هم ونه رسېدو. ځکه داسې ځای نه و پاته چې موږ نه و لیدلی او یو پاس نورستان و چې د هغه ډېره لاره خرابه ده، دا زموږ موټر نسي تللی. نو هغه منظره ټوله په لاره کې ختمه شي. موږ ول داسې به وکړو چې دا اختر به د خیره سره د زابل ولایت دا صحراوې ووینو، شاوخوا سیمې به ووینو. ځکه دلې هم ښایسته ځایونه شته لکه دا اوس فعلا چې زه ولاړ یم. دا په زابل ولایت کې د جلدک سیمه ده او دې ته د کشاڼو مانده وایي. دا زما شاته چې وینئ نو دلته راغلي یو د خیره سره. زه یم، نجیب دی، خانزاد دی. دلته د خیره غرمه تېروو، غوښې وو، دا شیان مو راسره راوړي دي. نو ستاسو دپاره ولاګ هم جوړوو. دلې به غرمه تېره کړو، دا شاوخوا ساحه به در باندې ووینو انشاءالله. توت به وخورو، نو کتغ به وکړو، اشپزي به وکړو، بانډار به وکړو. نو یو ښه ښایسته کلیواله ساحه ده او هم ماشاءالله ښایسته ده. نو تاسو راځئ ولاګ راسره تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ. دغه وینې ماشاءالله داسې ښایسته اوبه په د مانده کې روانې دي. نو موږ دلته ودرېدو احتمال زه به دلته ویډیو شروع کړم. نو بیا به مخ ته ولاړ سو. دې خواته ښایسته ساحه ده، بیخي خوندور ځای دی. وینې ښه اوبه هم را روانې دي. خانزاد صاحب دې باکسونه ونیسي، والا به ولاړ سو مخ ته به یو ځای ودرېږو د خیره سره. ګوره داسې ښایسته اوبه را روانې دي. راځئ عکسونه به واخلو د خیر. دا ګوره دا ښه ساحه ده بارانو. دا هم داسې ځایونه دي لکه نورستان و دا و ها. وینې دا څنګه ښایسته ځای دی ته ناستې، خو لږ څه خټې سوی دی. طرف څخه موږ د دغه زابل ولایت د خوا څخه رالو. داسې په دا دره کې موږ د خیره سره ځو مخ ته. یو ځای به ښایسته ځای پیدا کړو کښېبنو. دغه هم ښه ځایونه دي. خو خانزاد صاحب وایي مخ ته تر دې لا ښه ځایونه شته. ډېر ښایسته پاک موسم دی. درځئ د خیر خانزاد صاحب، درځئ ځو د خیر. دغه ځای کې ودرېدو. ګوره دا توت دی، بس ځای موږ انتخاب کړو. خانزاد به یې موټر راوړ. داسې نه چې باد ډېر وي نو بیا به زموږ د اشپزۍ سیستم سره خراب شي په ډېر باد کې. نور دې خواته بالا دره نشته. دغه فاینل ساحه ده د دې درې. دې ته د کشاڼو دره وایي. کیدای شي ځینې دوستان یې وپېژني. دغه ځای موږ انتخاب کړئ. ښایسته اوبه بهیږي. وینې دلته کښېنستو خو باد سره لرو. دغه عجبه جالبه درخته ده. دا د چی شي ده خانزاده؟ ښه ښایسته شور لري. دلته ښه لنډې اوبه هم راسته ستا کوم اشپزي کوله. توت خو نو دغه دی، کیدای شي خلاص شوي. دا د نجیب سره اخته سیستم سره برابري. نجیب جانه ژر ژر بیا را پخه کړه. واه دا بوتلان دا شان به څنګه کو. هر وخت په میله کې باید بیا خوند د میلې څخه نسي اخیستلی، خو موږ به خپل کوشش وکړو چې خوند د میلې څخه واخلو او ستاسو سره هم دا موږ ټوله میله شریکه. یاران سره اخته دي، باره سیستم سره برابروي. دغه موټر کې بل شی پاته دی. واه خالي یو چوکۍ راواخله سره. چوکۍ؟ صحیح. نجیب جان خو
خپل سیستم سره شروع کړئ او خانزاد دا دی او پاشي کوي یو باد دی نور نو بالا انشاءالله ټول سیستمونه برابر دي څنګه نجیب چې ژر ژر یې راپخه کړي خوند به وکړي اوبه هم شته سایه هم شته ووله نو بس تا کبابونه خوړلي دي ګوره دې خوا ته داسې ښایسته پاک هوا ده ډېر ښایسته موسم دی زه دلته یو ګړی ورته کښېناستم خانزاد او پاشي کوي نو باره به وروسته بیا په یو شي کې انشاءالله مداخله ورسره وکړم چې په کومه موضوع کې انشاءالله د دې سره په اخر د ډوډۍ په خوراک کې مداخله وکړم نور زه به ستۍ دپاره کوشش وکړم چې دا ښایسته دا سارا در باندې ووینم دا ښه ښایسته کلیوالي ماحول در باندې ووینم زما خو دغه کار دی څنګه نجیبه دا ښه دی واو شی مې ور واچوو نجیب جان پیاز سره شو نو اوس به لږ لږ رومیان هم چې سره کړو بیا به د هغه بعد انشاءالله غوښې ور واچوو نو به سم ښایسته شی راغی ښه خوندور وطني غوښې ور واچوو دا اوبه یې ور واچوو هغه ټول خوندور دي خانزاد تر اوسه اخته دی غوښې پرېږدي دا خواته نور هم میډه وار سا خواته یې ګوره موټران ولاړ دي اوس سر په کښېده او لږ مالګه ور واچوو اشپزي پر دیګ مو باندې کړی دی توت خو دا ما بل مال راته قابلې نه دي ښه اوبه بیا ستا مقصد باد که ستا خو اوبه به سته راځه چې خوند وګوره زده کې نه یې راځه نو راځه رومیان دې خرابېږي دا ګوره څونه پخوانۍ وله ده داسې پرته سوې ده نجیب جان خو روش تیار کړئ اوس خبره شلومبو ته شوه که راکړه نجیب جانه چاړه درکړم دا چاړه راکړه زه به شلومبې په دې کې سمې کړم یخی تر اوس هم راسره شته سلاته او ښکاره کړه نجیب دغه ده دا کوي سلاته کړې ده او دا ښه ښایسته د ملکو شلومبې دي چې اوس زه داسې لوکسې شلومبې در تیارې کړم وینې خو یې ښی چیلا کې ستا وینې نه چیبه خانزاد خو جنجال کړی د لاسونه ټول په وینو دي ښکاره کړه خانزاد تو دا غاله کالي ها کالي څنګه کړی دي دا ما ډېر احتیاط سره کوي پر هغه برسېره یوې مې راشکوین کالي دا خو ځان ولې لګم قرآن خو دې تک سره سکالي دا ما زیات نه دغه خو زه دا رنګ د شلومبې در بدل کړم به مه خانزاد څه زموږ کالي هیله کوم سپره خراب نه کړي بسم الله الرحمن الرحیم داسې خوندور راغلی دی ونیسه نجیب جانه زموږ سره مري د دې کاچوغه نه دغه یو شی ماته ځینې راکړه نور ته اجازه ده ټوله دیګ سي په خدمت څه ودرم زه یې پلار وکړم لاس ور واچوه لاس ور واچوه بس صحیح دغه یو غاب ماته راکړي نور صحیح دغه څنګه طبیعي هیله کوم مقصد ما خو ګوره خانزاده ښه سلاته در وکړه څه ته وګوره ماشاءالله سلاته داس مې شلومبې دې خواته داسې ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم دا بوتل سو تر هر څه شلومبې ښه دي ته ودرېږي زه یې وارې خوند درته وګورم ده نجیب د اشپزي خوند درته وګورم دا ځای کې واه ماشاءالله څونه ښه پخه ده دا مالګه بیخي سمه ده څنګه ده کوي بیخي ودرم زميل خوند وګورم زميل دغه اول واد آماده الحمدلله ډوډۍ مو وخوړله منځونه مو هم سره وکړله شلومبې هم تیارې کړې ډېر مو وخوړلې ولا داسې خوب دې کاندیدان کو داسې ګنګ سې کړم شلومبې خو نو تاسو ته در معلومیږي سړي ته څنګه خوب ورولي نو داسې به یې وارې ولاړ سو دا دره به په تاسو ووینو چای به وڅښو نو بیا به انشاءالله بېرته ځو د خیره سره مخ د زابل ولایت پر لوري باندې خدای دې وکړي چې تاسو دا سهار راسره خوښه سوي ساعت مو راسره تېر سوی پر موږ هم مازدیګر سو تقریبا بجې دي وینې په بالا 5 بجې دي نو څوکه را راکات سو موږ به ولاړ سو موږ دا دره به په تاسو یو څه ووینو وینې ښایستې اوبه دا اوبه چې دي دا یو کاریز دی هلته لوړه موږ چې ناست هلته یو کاریز دی دا د هغه څخه راځي یعنې د برمو اوبه نه دي ډېر ښایسته کاریز دی فعاله تر اوسه دې خواته ګوره باغونه دي هم د انارو باغونه شته دا ځای وایي ډېرې ښې ښې مېوې لري
داسې راځئ خانزاده زه به داسې وارې ولاړ شم په تاسو به دا ځای ووینم باره به نو بیا موږ ته د خیره سره اجازه راکړئ تر بلې ویډیو به اجازه راکړئ دې خواته د انارو باغ هم دی ډېره ښه ورځ مو تېره کړه نو بیا که چیرې تاسو هم راکلاس بیا دلته راکلاس یې د خیر ده د زابل ولایت د جلدک په سیمه کې د کشاڼو مانده دی یعنې ښه اوبه پکښې را روانې دي ښه خوندور ځای د میلې دپاره په دا خاطر هم ښه دی چې اوبه لري نور به موږ هم د خیره سره ځو اراده لرو چې ځان ورسوو د زابل ولایت د مرکز پر طرف باندې نو مخته لا یو دوه ځایونه پاته دي هغه به په دره کې در باندې ووینم اباره به سوکه سوکه پسې ځو څنګه خانزاد صاحب نجیب جانه څنګه سو ساعت دې تېر سو نو دغه ویډیو دې خاص ډالۍ امید خان ته لکه څنګه چې ما په هغه نورو ویډیوګانو کې درته ویلي وو چې زما د یو نږدې ملګرو یا زموږ د چینل د ډېرو مینوالو څخه یعنې ډېر سرسخته مینوالو څخه یو مینوال دی په جرمني کې نو هغه ته دې دا ویډیو ډالۍ که دې ولیدله بیا شاټ راولېږه داسې یو ښایسته ځای دی یا داسې فکر به کوئ چې دا زابل ولایت نه دی یو بل ځای دی یا وینې داسې ښایسته اوبه کې را روانې دي نو ډېر دوستانو ته مې ور وښوی مال که بیا راځئ دا ښه ښایسته ځای دی د میلې دپاره او وایم چې هر څونه ګرمي په کندهار په زابلو په دې ځایو کې دلته هوا ډېره نورماله یا څنګه ښایسته موسم دی څه وایه نجیب جان کالر خو کلک سي بیا اصلي ژر نه خرابېږي ګوره دا اوبه دي ښایسته ماحول دی بیخي خوندور ځای دی د نجیب چې نن کوم کالي اغوستي دي ټوله شان زما د ورسره یو شی درته وګوره ټلیفون یو شی موټر یو شی پر نجیب یو چا ګپه وکول چیږي ډېر ښه سړی نو ګوره شان ورسره ورته دي نو بیا که ته یې خواته کړې بیا دغه شان دغه تسبیح هم زما دي دا ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی په خاطر د دې چې یو خو ډېره ښایسته سایه ده او بل اوبه پکښې را روان دي نو ډېر خوند کوي نو موږ هم ډېر عکسونه مو ونیوله دلته ښایسته شاټونه مو ونیوله ښه خوند مو ځینې واخیستی د خیره نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم خوند پر اخیستی نو بس دا اوس زموږ د اختر د ولاګو څخه یو ولاګ زابل ولایت جلدک سیمه د کشاڼو تنګی دې ته وایي نو خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ورځ مو خوښه سوي او تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې